الله الرحمن الرحیم. زه ممتاز رحمانی د مایکروسافت ورډ دریم درس سره ستاسو په خدمت کې یم. نن هم راځو په مایکروسافت ورډ کې بلینک ډاکومنټ اخلو او په فایل ټیب باندې خبرې کوو. تیر درسونو کې موږ تاسو نیو او اوپن باندې خبرې کړې وې، همدا ډول بلینک ډاکومنټ څنګه اخیستلای شو او نور آنلاین ټمپلیټونه څنګه اخیستلای شو. د هماغه درس په تعقیب باندې راځو نن موږ بلینک ډاکومنټ ځان ته اوپن کوو او له هغې څخه وروسته په انفو باندې خبرې کوو. کله چې ما بلینک ډاکومنټ ځان ته اوپن کړ، له دې څخه وروسته ایکول او زه یو څه لیکل کوم، یو څو پاراګرافونه ایکول RAND قوس شروع قوس بند. ګورئ دغه یو څه لیکل ما وکړ. فرض که دغه معلوماتونه دي، زه ورته لیکم چې IT انفارمیشن، دا د IT په اړه معلومات دی. دا به لږ بولډ کو او یو فارمټ به ورته هم ورکو او له دې څخه وروسته به لږ سایز هم د ټکسټ لوی کو. ګورئ دغه یو فایل ده، د IT انفارمیشن د IT په اړه معلوماتونه دي. زه راځم دا سیف کوم، له کویک اکسس ټولبار نه هم سیف کولی شم او هم یې له دې څخه سیف کولی شم. زه راځم دا سیف کوم او د همدغه IT انفارمیشن په نوم یې سیف کوم او ډیسکټاپ کې سیف کوم او سیو هم ورته. او چې زه دا کله منیمایز کړم، ګورئ د IT انفارمیشن په نوم موږ سره دلته یو فایل ثبت شوی دی. بیرته راځم مایکروسافت ورډ اوپن کوم، همدغه فایل او فایل ټیب ته راځم او بیا انفو ته راځم. انفو خپله د انفارمیشن په معنا باندې دی. کله مو چې انفو اوپن کړ، دلته څه نور اپشنونه راکوي. د انفو څخه هدف دا دی چې دغه فایل په اړه انفارمیشن راته راکوي. وایي دغه کوم فایل چې ته پکې قرار لرې 12.6 KB سایز دی، یو پیج کې لیکل شوی او 241 ورډز دی. ټوټل ایډیټینګ ټایم 2 منټس دی. همدا ډول دلته یو ټایټل ورته کولی شي چې ورکړي. فرض کړه همغه IT، زه ورته همدغه IT انفارمیشن ورکوم او ټیکس د دې مربوط چې دی څه ټیکس هم کولی شي چې ورکړي. کمنټس هم پکې کولی شي چې ور اضافه کړي. this is a word file with the information of IT. فرض که دغسې یو کمنټ هم ما ورته ولیکلو، نو دغه معلوماتونه ټول زموږ د فایل په اړه موږ ته شو کړي. همدا ډول ریلیټډ ډیټس کریټډ. ګورئ دغه فایل وایي ټوډی کریټ شوی دی او 5:13 و 14 دقیقې دي. 2 دقیقې مخکې دا فایل وایي کریټ شوی. لاست موډیفاید، آخرین ځل چې دا کتل شوی اوپن شوی ایډیټ شوی پکې دی، هغه هم همدغه ټوډی 5:14 دی. لاست پرنټ، دا فایل خو اوس ما لیکلی پرنټ کړی مې نه دی. که چېرته پرنټ شوی هغه تاریخ هم تاسو ته لیکي چې په دغه تاریخ دا فایل پرنټ شوی هم دی. ریلیټډ پیپل، ګورئ د دې څخه هدف دا دی چې اتور د دې څوک دی، لیکوال څوک دی، ممتاز لیکلی دی. او اخره کې اوپن فایل لوکیشن باندې چې کلیک وکړم، ګورئ دا فایل چې کوم ځای کې سیف شوی هغه موږ تاسو شو کوي دا دی. نو کله هم چې موږ تاسو یو فایل لیکو او دغه فایل انفو ته راځو، د هغې فایل په اړه مکمل معلومات موږ ته دلته راکړل شوی وي. دومره خبره دلته پروټیکټ ډاکومنټ دی. دلته یو څو مهم اپشنونه دي چې کله په دې لیفت کلیک کوم، ګورئ دا اپشنونه خلاصیږي. په دې کې تر ټولو لومړی اپشن چې دی always open read only، دا نو سکیوریټیانې دي. فرض که زه دا سکیوریټي ورته انتخابوم، چې کله مې انتخاب که سیف کوم صحیح دی، او دا چې دی
بیرته کلوز کوم. چې کله زه دا کلوز کوم دا فایل چې زه کله بیرته اوپن کوم ما ته یو میسیج راکوي وایي دغه لیکوال چې دی دغه فایل یې ریډ آنلی کړی یعنی میسیج ما ته راکوي چې ته دا فایل کولی شي چې وګورې او کولی شي چې ایډیټ پکې وکړي خو ایډیټ پکې مه کوه ځکه دا ریډ آنلی کړی لیکوال نه غواړي چې په دې فایل کې لیکلو شي. زه دا یس کوم او وایم پوه شم ګورې دا د ریډ موډ کې ما ته خلاصوي خو دا سیکیورټي چې دی ضعیفه سیکیورټي ده که یو څوک وغواړي کولی شي چې پکې تغییرات راولي. بیرته زه دا نارمل حالت ته راولم او د هغې څخه وروسته چې دی بیا راځم فایل انفو ته زه وایم دغه سیکیورټي زما خوښ نه شو نو دومه سیکیورټي چې دی انکریپټ ویت پاسورډ دی. زه بیخي د سره راځم دا ډونټ سیف کوم او دا فایل اوپن کوم او دا نو کوم او له دې څخه وروسته راځم انفو ته او پروټیکټ انکریپټ ویت پاسورډ ورته انتخابوم. کله مې چې انکریپټ ویت پاسورډ ورته انتخاب کړه زه دې ته یو پاسورډ ورکوم انټر کوم او کنفرم کوم پاسورډ. ګورې دا یو قوي سیکیورټي په دې باندې ما اپلای کړه. زه چې دا کله کلوز کوم او بیا یې سیف دوم اوس ګورې دغه دې باندې ما یو سیکیورټي دا لګولی چې یو څوک پکې ایډیټ ونه کړي. دوم سیکیورټي چې ما ولګو اولنی سیکیورټي ضعیف ده خو دا دوم پاسورډ ده. ډبل کلیک په دې باندې کوم دا چې اوپن کوي ما نه سیکیورټي غواړي تر څو چې زه ورته سیکیورټي ورنه کړم پاسورډ ورته ورنه کړم کوم پاسورډ چې ما پې لګولی دی نو ما ته دا فایل نه اوپن کوي. که پاسورډ ورکړم او انټر یې کړم دومره سیکیورټي هم راته راوړي او یس کوم او بیا راته فایل اوپن کوي. نو په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې یو فایل یا ریډ آنلی موډ کې ریډ آنلی موډ پې اپلای کړو یا هم پاسورډ ورته ورکړو. درېیمه سیکیورټي دلته چې دا هغه ریسټریکټ ایډیټینګ دی. په دې فایل کې خو زه اوس ایډیټ کولی شم که نه که وغواړم ایډیټ کولی شم صحیح دی خو زه فایل ته راځم په دې داسې یو بله سیکیورټي هم لګوم چې ایډیټ پکې څوک ونه شي کولی. نو راځم ریسټریکټ ایډیټینګ باندې کلیک کوم. له دې څخه وروسته چې دی دا چې کوم ورته آن کوم دا چې کوم ورته آن کوم او یس سټارټ انفورسینګ پروټیکشن دا ورته آن کوم. کله مې چې دا ورته ووایو چې یس سټارټ انفورسینګ پروټیکشن بیا ما نه پاسورډ غواړي دلته یو نوی پاسورډ ورکوم او بیا هم خپل پاسورډ کنفرم کوم او اوکې کوم. ګورئ دا چې دی پروټیکټ شو. زه دا کلوز کوم سیف کوم فرض که د آی ټي انفارمیشن 02 عنوان سیف کوم او دا به کلوز شي. ګورئ دا کلوز شو. آی ټي 02 انفارمیشن ما ایډیټینګ پکې ریسټریکټ کړی. کله چې ډبل کلیک په دې کوم اول خو هماغه کوم سیکیورټي چې موږ ورته ورکړی د هغې پاسورډ ورکوم. دوم چې دی ریډ آنلی موډ هغه ورته یس کوم. دریم ګورئ په دې کې اوس ایډیټینګ هم زه نشم کولی. ګورئ دلته ما ته وایي چې تاسې اجازه نه لرئ چې په دې کې لیکل وکړئ ځکه دا فایل چې دی پروټیکټ شوی دی. دلته دا کوم اپشنونه چې ګورئ دی هم ټول ورته آف کړي دي. نو په همدې یو فایل باندې ما 3 ډوله سیکیورټیانې اپلای کړي چې دا فایل څوک ونه ګوري. که یو څوک راځي اوپن کوي اول خو ترې نه پاسورډ غواړي اوپن کولی نه شي. کله چې پاسورډ ورته ورکړه نو ریډ آنلی موډ میسیج ورته راځي چې هغه هم ورته یس که او ساین ان شو فایل ته نو بیا نشي کولی. دریم سیکیورټي ما ورته داسې ورکړه چې ایډیټ به پکې نشي کولی. که غواړئ چې ایډیټ پکې بیا وکړې سټاپ پروټیکشن ورته وهې کوم پاسورډ چې تا ورته ورکړی هغه پاسورډ ورته وهې او اوکې کوې او له دې څخه وروسته ته دغه پرمیشن لرې چې په دې کې لیکل وکړې. نو دا موږ سره په فایل کې د فایل انفو په اړه سیکیورټیانې وې چې مهمه سیکیورټي همدغه ایډیټ ریسټریکشن او انکریپټ ویت پاسورډ او مارک از فاینل او دا یو کار کوي ریډ آنلی موډ ته اړوي. له دې څخه وروسته راځو انسپیکټ ډاکومنټ ته. په انسپیکټ ډاکومنټ کې ګورئ
زه راځم دغه فایل چون ما ډېر سکیورټیانې ورته ورکړي دا فایل زه بیخي ډیلیټوم ډونټ سیف هغې نه وروسته دا دوه فایلونه دي چې دا دواړه ډیلیټوم او بیرته راځم ورډ فایل ته بلینک ډاکومنټ اخلم او بیا ورته لیکم چې IT انفارمیشن له هغې نه وروسته راځم equal RND قوس شروع قوس بند دغه معلومات ورته لیکم او دا بولډ کوم له دې نه وروسته زه راځم دا سیف کوم چې سیف مې که ډیسکټاپ کې سیف کوم ډیسکټاپ به ورته انتخاب کو ورډ فایل صحیح دی ډیسکټاپ سیف دغه فایل ګورې ما سیف کړ دلته ډیسکټاپ په مخ باندې له دې وروسته بیرته راځم فایل انفو ته او انسپیکټ ډاکومنټ انسپیکټ خپله د بررسي کولو په معنا باندې دی د ارزیابي کولو په معنا باندې دی لومړی دلته لیکل شوی انسپیکټ ډاکومنټ چیک د ډاکومنټ فار هیډن پراپرټیز اور پرسنل انفارمیشن وای دغه فایل چیک کا وګوره چې دا پرسنل انفارمیشن خو پکې نشته هیډن فایل چې خو پکې نشته نو زه دا انسپیکټ وهم او له هغې څخه وروسته راځم دلته بیا انسپیکټ کوم دی به رسي کوي ګورې دلته دا نور ټول ټیکمار دي ولې دلته یو ندایه علامه راغلی او دلته یې ماته لیکلی دي Document properties in personal information. The following document information was found. Document properties are to go away دغه personal information چې د properties کې لیکل شوی دی یعنی که یو څوک راشي دغه فایل اوپن کړي هغه پوهېږي چې دغه فایل چا لیکلی نوم یې څه دی کوم یوزر غواړي هغه ریموف کړي یس چې کله مې ریموف کړو نو هغه مشکل د دې حل شو نو انسپیکټ د دې دپاره استعمالیږي همدا ډول ګورې زه راځم دلته دغه پاراګراف چې دی زه دا هیډ کوم سلیکشن مې پې ولګو د سلیکشن څخه وروسته دلته راځم او دلته ورته هیډن انتخابوم او بیا اوکې کوم ګورې هغه له دې ځای نه ورک شو بیا فایل ته راځم او په فایل کې انفو ته راځم او بیا چیک فار ایشیوز ته راځم انسپیکټ ډاکومنټ ته راځم او بیا یس کوم او انسپیکټ کوم چې انسپیکټ مې که ګورې هغه دلته هیډن ټیکس واز فاوند وایي دغه دلته چې دی څه لیکل شوي هیډ دي هغه پټ شوي نو غواړي چې هغه شو شي زه وایم یس ریموو آل دا انتخابوم ورته کلوز کوم ګورې هغه کوم پاراګراف چې موږ هیډ کړی و هغه یې بېرته موږ ته شو کړ نو دلته چې دی په فایل انفو کې چیک فار ایشیوز کې موږ دا کار کولی شو دوم بررسي چې موږ کولی شو یا خپل فایل چې چیک کولی شو هغه چیک اکسیسیبیلیټي دی ګورې زه راځم دلته انزرټ ټیب ته او له هغې څخه وروسته راځم شیپس ته او زه دا انتخابوم او د دې خط د پاسه یې اچوم له هغې نه وروسته فل هم ورته ورکوم فرض کې او شین رنګ ورته ورکوم صحیح دی اوس دا خو زما فایل کې ستونزه پیدا شوه که نو ستونزه دا دی چې دا آبجیکټ ما د ټکس د پاسه اچولی ټکس لاندې ورته نه ښکاري زه راځم فایل انفو ته او ورته همداسې کار وکړه چیک فار ایشوز چیک اکسیسیبیلیټي وګوره د زما فایل کې څه مشکل دی نور ګورې ایررس یې دلته موږ ته وښود اکسیسیبیلیټي کې میسنګ الټرنیټیو ټکس rectangle rounded corner 1 یو پکې وی دا مشکل دی دوم چې دی image or object not in line وی دا image چې دی صحیح ځای کې نه دی خط د پاسه دی نو موږ که چېرته زموږ په فایل کې هر څومره ستونزې موجود وي دې ته ورته مسایل زموږ په فایل کې پرابلمز وي نو انفو کې چیک فار ایشیوز چیک اکسیسیبیلیټي موږ کولی شو دا یې موږ ته شو کوي چې زموږ په فایل کې څه ستونزه ده درېیمه خبره چیک کمپیټیبلیټي دی ګورې دې باندې زه کلیک کوم چې کله مې کلیک وکړو ما ته دغه میسیج راکړه د دې څخه هدف دا دی the following feature in this document are not supported by earlier versions دغه کوم فایل چې ما لیکلی کوم آبجیکټ چې ما پکې اچولی
وای که تاسې دغه فایل په همدغه 2021 کې سیف کړئ او بیا په 2020 کې اوپن کړئ نو دغه مشکلات به ستاسې په فایل کې وي. Some text box position will change. Shapes and text boxes will be converted to effects available in this format. یعنی که چیرې تاسې دغه لیکنه چې په دې فایل کې کړی او سابجیکټ هم پکې اچولی، ایمیجونه هم پکې شاید اچولی اوسي، ټیبل هم پکې شاید اچولی اوسي، نو دا که تاسې پخواني افیس ورژنونو کې دا فایل اوپن کړئ نو میسیج درکوي کمپیټیبلیټي کې چې دغه ستونزې به په هغه کې بیا موجودې وي. نو دلته په فایل انفو کې د چیک فار ایشوز کې دا 3 خبرې وي. همدا ډول مانیج ډاکومنټ دی. کله هم چې دلته راشم ریکاور انسیف ډاکومنټس، د دې څخه هدف دا دی هغه فایلونه د ورډ چې ما لیکلي خو سیف کړي مې نه دي هغه ریکاور کول غواړم. ګورې دا ټول هغه فایلونه دي چې ما لیکلي او بیا مې راسن بیرته کلوز کړي دي، سیف کړي مې نه دي. هر یو چې غواړي ریکاور کې کلیک به وکړي تاسې ریکاور کولی شئ. فرض که زه دا ریکاور کوم، اوپن کوم دا فایل دی، له دې وروسته سیف کوم. بیرته فایل انفو ته راځم او نور انشاءالله دلته کومه مهمه خبره نشته، فقط په دې کې مهمې خبرې همدا وي چې پراپرټیز کې تاسې کولی شئ چې څه تغیرات راولي او د ستاسې فایل پراپرټیز تاسې دلته شو کوي. همدا ډول کولی شئ چې دغه خپل فایل ته پاسورډ ورکوئ یا ریسټریکټ ایډیټینګ کوئ. چیک فار ایشوز ستونزې او مشکلات که ستاسې په فایل کې وي هغه دلته کولی شئ چې چیک کړئ. او که چیرې کوم فایل تاسې سیف کړی نه یا غواړئ چې سیو یې کړئ نو مانیج ډاکومنټ ته به راشئ او دلته به یې ریکاور کړئ او فایل به پیدا کړئ او دوباره به یې سیف کړئ. له دې څخه وروسته سیف او سیف از دی. ګورئ دغه فایل دی ما ریکاور کړ، صحیح ده. زه اوس غواړم دا سیف کړم. یو خو یې له دې څخه سیف کولی شم کویک ایکسس ټولبار له طریقه. سیو باندې کلیک کوم او دلته کولی شم دا سیف کوم. دوم فایل ته راځم او سیف ته راځم، دلته هم کولی شم سیف کوم. فرض مثال زه دا فایل سیف کوم، لیکم چې مایکروسافت ورډ 01 دا زه سیف کوم. کله چې زه دا منیمایز کوم د پخوانی ډون سیف کلوز کوم، ګورئ دلته دا فایل چې ما سیف که د سپیسی ته راځم، فکر کوم ډاکومنټ کې سیف شو. ګورئ دا فایل دلته مایکروسافت ورډ 01 په نوم باندې مې ډاکومنټ کې سیف شوی. دا به کلوز زه به دا دې ځای نه کټ کوم او دلته به کنټرول وي کوم پیسټ کوم، خو دا اوپن دی نه پیسټ کېږي. زه خیر د هماغه مای ډاکومنټ کې دی اوسېږي. بیا راځم دا فایل اوپن کوم. دا فایل ما یو ځل سیف کړی دی د مایکروسافت ورډ 01 په نوم. غواړم همدغه فایل زه بیا سیف کړم، دوباره یې سیف کړم. بیا فایل ته راځم، دا د سیف اس په واسطه دا کار کولی شو. لکه یو فایل مو یو ځل سیف کړی دی، دوباره خو هغه فایل تاسې نشئ کولی چې سیف کړئ، ولې سیف اس په واسطه کولی شئ چې هغه فایل دوم ځلې هم سیف کړئ. بیا همدغه مای ډاکومنټ کې سیف کوم او مایکروسافت ورډ ورته لیکم او سیف کوم. دا اوس کلوز کوم. د سپیسی ته راځم، وروسته ډاکومنټس ته راځم. ډاکومنټس کې ګورئ دغه فایل چې کوم ما سیف کړی او په یو نوم باندې خو سیف شوی دی، زه غواړم دا دوباره سیف کړم. سیف اس ته راځم او ډاکومنټ کې سیف دوم. فقط دا نوم ورته بدلوم 02 کوم، هغه تیر ځل کې ما نوم نو بدل کړی. سیف کوم، صحیح شو. اوس یې کلوز کوم. ګورئ په مای ډاکومنټ کې فایل یو فایل دی، ولې یو فایل موږ 2 ځلې سیف کړ. د سیف په واسطه موږ کولی شو یو فایل یو ځل سیف کو او د سیف اس په واسطه کولی شو چې عین فایل موږ 2-3 ځلې سیف کو. نو بیا هم راځم ورډ ته او بلنک ډاکومنټ اخلم، فایل ته راځم. نو د نن دپاره همدومره درس بس دی. فقط انفو کې کار وکړئ، سیف او سیف اس کې کار وکړئ. انشاءالله سبا به په نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. له تاسو ټولو ملګرو نه مې هیله ده چې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک کړئ تر څو تر نورو هم ورسیږي او ګټه ترې نه واخلي. مننه کوم. ودا.